بابا خوب هستی؟ خوب است بخیر. صحتت خوب است؟ قراری شکر است. چند کار کردی؟ والا اگه بخیر تا اسلاف نکردیم چه کار کنیم؟ دیگه چرا کار نیست؟ والا اگه کار چند تا اولاد داری؟ اولاد؟ آه. یک دانه دختر است و 3 دانه بچه است. بچه ها کار نمیکنه؟ خورد است، یک مکتب میخوانه. 2 دانه خورد است. در خانه چی ضرورت بود؟ آرد ضرورت بود، روغن ضرورت بود، زغال ضرورت بود، چوب ضرورت بود، چی ضرورت بود؟ والا جو اوس وړم خلاصوي په پښتو ته. په پښتو وې پښتوني و وړم خلاصو غاز هم خلاصوي چې نو ولا که غره بس راوته دالته یا چې بس چې وسو روپۍ کور ته ځي او کار دی وشي بس مې چې الله هغه نو اوس موږ نه څه وایو موږ څو روپۍ وي خو چې هغه چې چا څونه زلې خدای منظور شاهدان لشمار دغه پیسې دي څوره چې تنه تاخلي واخله تا ته انصاف صحیح دي کې د نورو مسلمانانو حق هم دی ته واخله تنه وشماره په لاسونو وشماره ریوان دی شهیدان یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس دا 15 ونیم زره ښه ده 8 زره بس الله دې کامیاب لاره خدای دغه نه درکړي دغه دا نور هم واخله که نه 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 زه چاق به نه خورې هغه چې څه الله درته منظوره کړي هغه به اخلې او که د چا حق وخوري بیا نه 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 حق به چا نه خورې بس الله به پوښتنه درنه کوي که نه ته څونه انصاف والی ماما نو بس دغه یو 1000 روپۍ نور هم ورسره زیات کړه 9000 روپۍ چې ته څونه مسلمان یې یاره بس الله دې بس خوشحاله شوي دې باندې به شی شوي سي په دې به وړه واخلو یو غوړي به پې واخلو غوړي خو یې نه کوم ځای ته رسېږي خلاص بېګا یې راته به غوړي خلاصوي کور کې راته اعلان یو واقعي مور ماله زه الله نه هغه وکړي در سره کاشکې د ایمان سوال زما وطن